سلامونه دوستانو د پی اف جی تکنیک چینل ته بیا راغلاستئ. الله دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. دوستانو نن راځو په یو کیبورډ غږیږو چې دا کیبورډ د ډیر چټک ډیر زیرک او د ګوګل کیبورډ دی او ډیر کومک درسره کوي. تاسو که به هره ژبه وغواړئ چټ کوئ، مثال خط لیکئ، چاته مسیج کوئ او غواړئ چې ډیر تیز مسیج وکړئ، ډیر زر ولیکل شي، جمله زر راواخلئ او خلک چې جملو کې ضعیفه دي، مثلا جمله لیکي او دغه کې مې ری کم ورکړی او دغه کې مې الف او دا شروع کې څنګه کولی شي کومک درسره وکړي. دوستانو په واقعیت درته وایم زما پښتو جملې ډېرې خرابې وي، زما په فارسي کې هېڅ جمله نه شو لیکلی، ما په انګلیس کې ډېر کم کولی شو لیکل وکړم، مګر هم اوس ډېر ښه لیکل کوم ځکه چې دې کیبورډ ما سره ډېر کومک کړی. دوستانو راځئ له ما سره اوسئ، ویډیو کې تر اخره وګورئ. که غواړئ چې دا کیبورډ وګورئ نو ځو پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو ولیکئ دوستانو Gboard ته راغی، دلته ما مخکې ورکړی دا دی دوستانو، عکس هم درته معلومیږي د ګوګل عکس ته پې Gboard دی او 1 بلیون خلک استعمالوي. دې جګ به تاسو ته معلومیږي چې 1 بلیون خلک استعمالوي، یعنی 1 بلیون خلک زښت ډېر دي. ښه زه دوستانو دا انسټایل ویو، وخت ډېر نه ضایع کوو او دې ګوګل کې دوستانو څنګه ښه والی ده څو ژبې کنیکټ کوی شئ. مثلا که تاسو زما کیبورډ اوس وګورئ، مثال په طور زه تاسو دلته کیبورډ ښیم، دلته که زما کیبورډ وګورئ ډېر ساده ده، دې نه که تاسو داسې وګورئ ډېر ساده ښکاري که نه. نو وروسته زه تاسو ته ښیم چې دا کیبورډ څنګه بدلیږي او څنګه کولی شم ډېر تیز چټ وکړو، ډېر تیز مثلا کار پې وکړو او مثلا اسانه شي. نن سبا تکنالوژي د اسانه شوي. دوستانو زه اوپن ته اوپن هم ووایئ، زه سیټینګ ته مثلا دې کې باید د فعاله کړو، د ګوګل خو باید فعاله وي، مثلا ګوګل مخکې فعاله وو او ګوګل فعاله شو، دا باید نه فعاله کړو او دا باید فعاله کړو. ما ولې نه فعالېږي یار؟ خو زه خیر زه کوشش کوم چې دا فعاله کړم. دې سره دا زما مخکې بل هغه و. ښه دوستانو زه ځمه بل هغه ته دومره شپ ته ځم، دلته باید ژبې انتخاب کړو. دلته وایي چې دا فعاله کړه او دا نه فعالېږي چې دا ولې، خو زه خیر درېیم ته به لاړ شو، ډن به وویو. دلته دوستانو باید ژبې انتخاب کړو. لانګویج هیټ لانګویج مثلا به څو ژبې انتخاب کړو، پشتو صحیح ده، ډن. بل لانګویج چې دی دې نه باید بله ژبه انتخاب کړو، فارسي ډن، په کومو ژبو زه پوهېږم هغه زه انتخابوم، جرمني ډن. بله کومه ژبه انتخاب کړو، مثلا انګلیش خو تیاره شته پکې زما خیال. بله ژبه به انتخاب کړو اردو باندې، ګریکي باندې هم زه پوهېږم، د د یونان ژبه د ګریک. بله ژبه به انتخاب کړو اردو، یو مې تېره خو دوستان هغه چې تاسو هر لکه دې کې ډېرې ژبې دي که نه، په هره ژبه چې تاسو پوهېږئ دلته کولی شئ ژبې پکې وګورئ. دوستان دا اوس موږ انتخاب کړئ، 3-4 ژبې موږ انتخاب کړې. انګلیش خو زما خیال تیار شته پکې، خو خیر زه به بیا انګلیش هم زه انتخاب کړم پکې. انګلیش هم پکې وي، انګلیش ایلامو ایټالیانا د انګلیش صحیح شو. دلته باید انګلیش کومه ملک غواړي، اسټرالیا مې وویله زه. ښه دوستانو زه اوس کیبورډ ته تر اوسه تاسو زما کیبورډ ولیده چې په څه ډول و. مثال زه اوس ځم چې چېرته لاړ شم، دې ټرانسلیټ ته ځم. ښه دوستانو دلته اوس که تاسو ګورئ د کیبورډ سیستم چینج شو، مثلا ته لیکي ټانکس آی که مخکې تر اوسه لیده دا ډېر خالي و، دې کې د ګوګل نشان راغی. مثال په طور که تاسو ووایئ دلته درته راځي مثلا ټانک اور ګیف مثلا رایټر نیوز څه شی چې غواړئ، څنګه که دا غواړئ کلیک کړئ ډایرکټ دلته درته راځي. نیوز باره کې چې غواړئ مثلا
ډایرکټ دلته اخبار راځي. مثال په تور که دلته نیو کیمنیکس مثلا دا د جرمني یو ښار ده دلته نږدې اوسېږم مثلا نیوز کیمنیکس جرمني مثال په تور دلته تاسو وګورئ خبرونه راځي ډایرکټ ځکه دا ګوګل سره کنیکټ دی. او بل ښه والی پکې څه شی دی بل ښه والی دا ده پکې مثلا دې نه کولی شئ تاسو رنګونه مثلا د کیبورډ چینج کړئ سره کوم رنګ چینجوئ مثال په تور دا تور رنګ لګومه په دې سیستم. اوس مثال که تاسو ګورئ زما د کیبورډ رنګ تور شو او بل دې نه کولی شئ تاسو هغه ولېږئ مثلا مسیج کې که تاسو فکر یې مثلا دا رقم یو هغه ولېږئ اپشنونه چې دي دغه د هغه باره کې مثال په تور زه دا لېږم یا کولی شئ دې نه عکس هم والی عکس ولېږئ مثلا د هغه عکس ته لاړ شئ مثال په تور. خو ډېر لرې نه ځو دوستانو راځو دې ته بیرته دې ته مثلا دې نه کولی شئ وایس میسیج وکړئ په وایس میسیج هم خبرې کولی شئ مثال زما هاو هی هو هی مثال په تور دې نه کولی شئ وایس میسیج خبرې وکړئ وایس میسیج هم دې نه کولی شئ او دې نه کولی شئ خو ډېر دې هغه هغې ته نه راځو مثلا دا رقم کارټونونه مارټونونه شیزونه هم لیږی شئ. او بل راځو دې ته اصلي ته دا هغه چې وشئ دا تاسو وینئ ته وینئ ژبې دي مثلا تاسو کار غواړئ ژبه داسې انتخاب کړئ انتخابولی شئ مثلا تاسو وینئ چې ما کومې ژبې انتخاب کړئ که تاسو نورې ژبې انتخابوئ دې ته به لاړ شئ لانګویج سیټینګ ته نورې ژبې هم انتخاب کولی شئ مثال ته که غواړئ کم یې کړئ زیاته یې کړئ هغه ستاسو کار شی پرې کوئ. ښه دوستانو دا خو اوس دې مثال دې که تاسو وینئ هلته تاسو ته ښیي ان دی این معنا مثلا انګلیش دی معنا جرمني مثلا جرمني د جرمني ژبې ته وایي دوچ مثلا که دا ووایه هلته لاندې راغله پشتو او پشتو په څومره ښایسته حروفونه راځي چې ډېر ښایسته مثلا زه لیکم سلام سلام دوستانو څنګه یې فقط دا وایم ښه څنګه یاستئ چې خپله تیر ورځ ناوخته هلمند ولایت مقام له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کسان له القاعده شبکې سره تړاو لري. دومره اسانه کیبورډ دوستانو چې زه درته وایم چې له حق له وتلې خبر دی. تاسو کولی شئ مثلا دې نه پکې بل شی اضافه کړئ مثال په ډول غواړم نور شی ولیکم مثلا زه لیکم د افغانستان مثلا ته راځي قانون مثال هغه زه لیکم افغانستان دلته دوستانو که دا تاسو وینئ دې چې د خط لیکل کېږي خو دا ما په هغه کې کړی توی چې دا زه یو څه لیکم چې تاسو ته صحیح معلوم شي مثال په طور دې نه زه وځم چېرته لاړ شم دې هغه ته ځم پوسټپاڼې ته دې کې مثلا نه دلته مثلا تاسو ته اوس ښه ښکاري کوي که دې کې مثلا تاسو وګورئ دلته وګورئ مثلا لیکم سلامونه دوستانو سلام دوستانو سهار مو په خیر راغلاستئ مثلا ما ولیکو سهار مو په خیر دوستانو زه غواړم زه تاسو د ما چټ کې ګورئ چې زه څنګه چټنګ کوم زه غواړم چې درته ووایم یو نوې خبره دوستانو په دې شکل مثلا ډیر اسانه کوی شئ تاسو چټینګ وکړئ یا مثلا دلته جملې تاسو ته راځي ډیر اسانه تاسو کولی شئ هغه وکړئ ډیر بس په پارسي کې مثلا که وغواړئ پارسي کې تاسو اوس مثلا که څوک په پارسي پوهیږي مثلا دلته زه اوس لیکم لرلسون برچست حذف سریع کرده چون این مقاله را به عنوان یک کاربورد تازه وارد هستیم مثال داسې کولی شي ډېر اسانه تاسو جملې راباسي دلته تاسو ګورئ زه چې خط لیکم دلته ماته ټولې جملې راباسي څنګه زه خط ولیکم چې ولیکم مثال هر شی باندې مثلا که زه په هغه خط لیکم په انګلیش باندې داسې لیکلی سم I am
going to buy outside soon anything for my to get the kids together and have some drinking and food and drinks for me and have some drinks. دوستانو یعنی ډیر زبردست هغه دی دلته زه تاسو ته یوناني هغه کومه د مثال په تور جرمني زه غواړم چې جرمني ولیکم او جرمني زه مخه ich brauche نه جرمني انګلیش او جرمني کنه انګلیش ich دلته معلومیږي دا اوکي was Germany ist. Ich bin sehr gespannt auf die schnell Antwort wurde. مثلا دوستانو ډیر زبردست هغه د دې نه کولای شي تاسو مثلا فوټو سیفټ کوي مثلا دې نه کولای شي خطونه برابر کوي خو د خیر دی کیبورډ هغه سره تړاو نه لري مثال په تور دا دې ته وایي کیبورډ دوستانو که تاسو غواړئ چې ډاونلوډ کړئ ډیر زبردست کیبورډ ده که تاسو وګورئ مثال په تور داسې ډیر ښایسته تاسو کولی شئ چټینګ پکې وکړئ کولی شئ دې نه دغه هغه پکې بدل کړئ مثال په تور د کارټونو سیستم هم لري مثلا داسې افغانستان بیرغ پکې راولئ مثال په تور جرمني بیرغ ډیر ښه امنشنونه لري دوستانو که تاسو وغواړئ استعمال یې کړئ میوې د هر څه باره کې ډېر ښه دا مثلا د افغانستان بیرغ دی مثلا کولی شئ دې نه هر څه چینج کړئ دې نه بیا کولی شئ دوستانو وایس خبرې وکړئ مثال هلو دا باید ډایرکټ ګوګل ته لاړ شئ مثلا ګوګل نه هم کولی شئ دې نه هم کولی شئ دې نه کولی شئ هماغه رنګ بدل کړئ څه رقم غواړئ مثال په تور دا رقم غواړئ هم کولی شئ تاسو کیبورډ باندې ولګوئ مثلا زه دا رقم رنګ لګوم مثلا څومره ښایسته رنګ دی تاسو کولی شئ رښتیا داسې چټنګ وکړئ که کولی شئ داسې مثلا که څوک ډېر هغه لري مهارتیا لري کیبورډ باندې کولی شئ هر رقم چټ به وکړئ مثلا تاسو که ګورئ هلته بره تاسو ته لیکي خېټې اوچې شي نیویارک لاندې راغلی نه وایي حکمتیار په پلار دوستانو ډیر زبردست او دا زه خپل وخت ډیر استعمال ما سره ډیر کومک کړی دوستانو نو غواړم چې تاسو هم له دې نه ښه ګټه واخلئ الله دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوي دوستانو که غواړئ چې زموږ ویډیو وګورئ همیشه نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ زموږ د حمایت دپاره زموږ د ملاتړ دپاره او دوستانو ستاسو دپاره به زه ښکلې ښکلې نورې ویډیوګانې جوړوم فعلا هم په اعلی سپارم او ښې شپې ولرئ تر بلې ویډیو هم په اعلی سپارم په مخه هم زړي ګلونه